سلام ستړي مشید و مهمه اقتصادي خبرونو ته ښه راغلی. کرنې وزارت وایي سږ کال به د کندهار انارو حاصلات 190,000 ټنو ته ورسیږي. او بل خبر ده چې عرب نیوز وایي یو استرالیایي میلیاردر پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. کرنې وزارت وایي چې سږ کال به کندهار ولایت کې د انارو حاصلات ډېر او کیفیت هم تر پخوا ښه شوی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کندهار کروندګر به سږ کال پر 9,500 هکټره ځمکه باندې د انارو له کرل شویو ونو څخه شاوخوا 190,000 ټنه حاصلات واخلي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د کندهار انارو حاصلات 128,000 او 125 ټنه وو، چې یاد شمېر ته په کتو سږ کال د دغه ولایت د انارو حاصلاتو کې 10 سلنه ډېروالی راغلی دی. او بل اقتصادي خبر ده چې د دوستم په نامه یوې اقتصادي ویبپاڼې د عرب نیوز په حواله راپور ورکړی دی چې یو استرالیایي میلیاردر د افغانستان پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. راپور د یوه استرالیایي چارواکي له قوله ویلي چې یاد میلیاردر غواړي د $1 ټریلیون په ارزښت د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. افغانستان له بېلابېلو طبیعي سرچینو برخمن دی، خو له تیرو 4 لسیزو جګړو او اوس مهال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو کې دوامداره ځنډ افغانستان ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې اداري فساد د بهرنیو مستقیمو پانګونو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی، چې له امله د هیڅ هیواد پانګوال افغانستان کې پانګونه ته زړه نشي ښه کولی. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.